پیمنې جوړ شوی خو ورکرز دا وایي چې الیکټډ چې دی هغه شانتي आवाज نه پورته کوي هغه جذبه کمزوري پاتې ده نو ورکرز وایي چې الیکټډ لپاره دي چې موږ تاسو لا کم ووټ راکړیو هغه د عمران خان د ازادۍ ووټ وو الته اسمبلی کې د ناستې نه په دې حواله سره سویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو په دې ټایم باندې موږ موجود یو اسلام آباد های کورټ سره ما فضل خان صاحب موجود دي د 400 نه ام ان ای زموږ د خیبر پختونخوا په دې ټایم اسلام آباد های کورټ کې موجود دي دا راته وایي چې سو ویني عمران خان صاحب با اختر د عوام سره کوي که د پولیسو سره دننه جي بسم الله الرحمن الرحیم یا نعبد و اياک نستعين اوس دا تاسو چې کوم سوال وکړو نو دا سوال خدای ججانو صاحبان نه پکار دی تاسو کیس واوري دا دوه کیسز دي نو چې دا کوم سایفر کیس اوس کوم لګیا دی مونږ اورو نو په دې کې خو زمونږ د خپل الله پاک نه پوره امید دی چې ان شاء الله تعالی ان شاء الله په دې کې به عمران خان چې هغه به بری کیږي سر تاسو د 400 سره تعلق لري او ماته یاد دي چې په خیبر پختونخوا کې پی ټی آی کنونشن شروع شوی نو هغه تاسو اجرې نه سٹارټ شوی نو هغه وخت کې هغه یره خوف چې د پوره خیبر پختونخوا کې پاکستان کې هم وا چې کسان براوه ته پولیسو ماماګان براله و بینول نو هغه تاسو په مایند کې سټریټیجی و چې هغه ډیره کامیاب لاړه ګوره جی ای سټریټیجی نو خبر هم دا و چې ما خپل لیډرشپ له دعوت ورکو په 400 کې تاسو هم چې زموږ دوه کنونشن هم چې کوم ورکرز کنونشن هغه اولنې هم زموږ د 400 نه شو او چې کوم د وکلاو کنونشن هغه په ټوله صوبه کې نه چې په ټول پاکستان کې هغه اولنې هم د 400 نه شو نو دا کریډټ 400 په دوه شیزونه کې چې هم د وکلاو او ورکرز کنونشن دا کریډټ شریف افضل لور کوي کده پی ټی آی ورکرز لور کوي چاله ور کوي ورجی خبره ده چې شیر افضل مروت دا زلو کو چې موږ لراغه او پی ټی آی ورکرز کمال داو کو چې کنونشن په ډیر ګڼ تعداد سره غه کامیاب کو نو په هغه حساب چې خبره کوي چې حقیقت ته د شیر افضل مروت په خپل ځای کمال او د پی ټی آی ورکرز چې کوم دي دا وی په خپل ځای کمال اوس نو ویني چې د شیر افضل حواله سره دا وی پرسنالټي ټارګټ کیږي او د پالټای کې دنه ټارګټ کیږي نو دا څه وجه کې دی شي کورجی دا چې پارټي څومره لویږي او دا بس د قدرت نظام دی چې پارټي لویږي او یو سړی ته څومره پروموشن ملاويږي نو لک پولی دا په هر ځای کې وي نو دا زمونږ پارټي الحمدلله نن د پاکستان ټولې کې لوی پارټي ده نو دا وړي مسلې مسایل دا وی خو په دې کې دا چې هیڅ خبره نشته چې بنده دې په دې باندې فکرمند شي دا د روټین خبري روان دي او ان شاء الله سره نقصان باندې تاسو خو ماشاءالله ام ان ای جوړ شوی خو ورکرز دا وایي چې الیکټډ چې دی هغه شانتي आवाज نه پورته کوي هغه جذبه کمزوري پاتې ده نو ورکرز وایي چې الیکټډ لپاره دي چې موږ تاسو لا کم ووټ راکړیو هغه د عمران خان د ازادۍ ووټ وو الته اسمبلی کې د ناستې نه په دې حواله سره سویل غواړي ورجی هغه کو تاسو وګوره نو چې کله موږ الیکټ شویو دا لا 2 میاشتې نه پوره کیږي ټیک شو جی مونږه تقریبا 15 یا شپږ احتجاج زم پدې سکم 2 میاشتو کې دنه نو شو په اسمبلی کې دنه تاسو یې موجود یې تاسو وینئ چې تاسو وګورئ په اسمبلی کې ناس ته زمونږه پارام شتنه دا غي نه علاوه چې دا کوم خبره تاسو د ورکرز په حواله سره وکړه نو دا خدای د عمران خان سره مینا ده خو مونږ هم په خپل ځای باندې هم د عمران خان ورکرز چې څنګه د عام یو پی ټی آی ورکر دا زړه دی او دا خواهش ته چې عمران خان د زر تر زره بار وی په عوام کې دي دا خواهش یقینا چې مونږ هم لرو او ان شاء الله تعالی ډیر زر به مونږه بار وینم بل مونږ اوس کوشش دا کوو چې دا کوم احتجاجي ریلیانې جلسې جلوسونه پرمن دا چې په کوم په خیبر پختونخوا کې روان دي چې دا د اوسورو په پنجاب سند او بلوچستان کې روان شي زبردست شو سر عوامي رائے دا چې علي امین ګنداپور سیبلا ایکس سی ایم د پنجاب میګران هغه لاړې نو علي امین ګنداپور له وام ویلکم نو کول پکار کم سے کم هغه جپیانی چې کوم دی هغه ویني دی چول پکار نو په دې حواله سره سویل غواړي ولی چې دا وی کم درد چې کم پختون لور کړي کمی د پی ټی آی ورکر لور کړي دي نو هغه ډیر زیات دی نو تاسو څه خلک چې وام ویلکم کول پکار وکنه ګورئ تاسو پښتون یې زم پښتون یم د پښتونو دا روایت دي چې ستاسو ته دشمن هم راشي ته به په خیر راغلی وای زما په خیال چې دا ډېرې وړې خبرې دي دا اسبه هغه موږ په پښتو کې وایو
چې نقطه چینی ده بې ځایه نقطه چینی ده نور چې زما ځای ته هم څوک راشي ستاسو ځای ته هم څوک راشي هغه چې هر څوک وي زه ورته بخښنه اسد کیسر صاحب وایي چې خیبر پختونخوا او الیومین ګنډاپور لا پکار دي چې تعلقات ختم کړي شي دا خو اسد کیسر صاحب وایي ګوره جی لا ختم خو نه دي کنه چې ختم کړي شي هغه خو بیا روان شي بس هغه خو بیا ارسل صحیح ټیک شو ارسل به پاتې خو لا خو روانه نه ده کنه جی بالکل چې لا نه ده نه هغه پورې به روان وي ها اسد